بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوندو ورونو. الله تعالی دی وکي سراته جوړ او روغ بیس او د صحت جامې به مو فتن وي. دوستانو یو وظیفه درخیم څلور د الله تعالی نومان دي د څلورو شانو لپاره کافي او شافي دي. ډیر خوندور نومان دي. بیا خاص کر د جمعې شپه ده، د جمعې مبارکې په شپه سي وویل سي بیا ډیر زیات تاثیر کوي او ډیره مجربه نقصه ده او ډیره مجرب عمل ده. چا سي کړی ده ان شاء الله هغه بیا نه ده پر پېښمانه سوی سي څه یې غوښتي دي فورا الله ورکړي دي. دوستانو یو داسې څلور نومان دي چې د داسې څلورو شانو لپاره کار کوي. اول لوغو څخه رشته ده چې د چا یو ځای واده کوزده کول خوښ وي خو هغه په مابینځ کې رکاوټونه یا د پیسو له طرفه یا د نه راضي کېدو له وجې وي نو ده ته هغه د خوښۍ رشته نه میلاویږي. د هغه لپاره هم دغه وظیفه کار کوي. یا انسان له رزق له تنګي سره مخ وي، مشکلات وي، په کور کې فقر وي، مسکنت وي، غریبي وي، هغه دې هم دا وظیفه وکړي. د هغه لپاره هم دا وظیفه کافي ده. یا هغه انسان چې تاثیر جادو بد نظري ور باندې سوی وي او هغه حالت ور خراب کړی وي، زندگی ور خراب کړی وي د رزق له لارې یا د صحت له لارې یا له بل طرف څخه، نو د هغه لپاره هم دغه وظیفه کافي ده. دا وظیفه دې وکړي. دا درې. یا هغه سړی غواړي چې زه مشهوره سم او خلک ما وپېژندي او خلک د ما عزت وکړي او هر ځای چې ورځم خلک زما استقبال ته راوځي. ځکه چې دا شهرت هم یو انسان ته ورکول دا د الله تعالی له طرفه یو نعمت ده چې انسان مشهوره سي. نو د دې لپاره هم دا ډیره خوندوره او مجربه وظیفه ده، مجرب عمل ده. دوستانو ما درته وویل چې څلور نومان دي د الله تعالی او د دې څلورو شانو لپاره ډیر مجرب دي، ازمویل سوي دي او ډیره خوندورې وظیفې دي. بیا خاص کر د جمعې په شپه چې وسي خو بیا ډیر خوندور ده او ډیر زر تاثیر کوي. د الله تعالی نومان یو داسې نومان دي چې په دې کې دومره زیات قوت او قدرت پروت ده چې د نړۍ په هېڅ شي کې هم نشته. پخوا زمانې خلک چې به له هر مشکل سره مخ سو، یا بیماري یا له رزق تنګي یا له بل مشکل چې مخ ته ورته راغلی، هغه په بنده پسې نه ځغلېدلو چې بنده ته ورغلی و هغه ته خپل مشکل یخی و چې زه له دې مشکل سره مخ دا راحل بلکې سم دستي تللو او دس به کوئ، نفل به کوئ او د الله تعالی کتاب به رااړوئ، د هغه تلاوت به کوئ، یا به هغه مجربې وظایفې بسې ورته یاد ولې هغه به کولې، په هغو باندې به عمل کوئ. پر الله تعالی باندې دومره زیات یقین او عقیده وه کله چې به له دې عمل څخه خلاصېدو له دې وظایفو څخه فورا به دوی الله تعالی له هغه مشکل څخه راپورته کړو. دوستانو که موږ تاسې هم د خپلو اکابرینو پر لار باندې ولاړ سو او هغه لاره مختاره کړو کوم چې دوی کول او په هغه وظیفو باندې عمل وکړو، پر هغه باندې عقیده ولرو، یقین ولرو، په بنده پسې نه وځغلو، د بنده درد ته ور نه سو ځکه چې د بنده درد ناامیده ده. بنده اکثره وخت انسان پر نیمه لار باندې پرېږدي، د انسان غږ نه اوري، د انسان مشکلات نه اوري، ځکه چې اکثره وخت داسې خلک چې پر هغه باندې دا مشکل دا حالت نه وي راغلی نو هغه به د بل مشکل چیرې واوري. نو که موږ او تاسو خپل مشکلات الله تعالی ته کېدو، خپل حاجتونه الله تعالی ته ورړو او عذر الله تعالی ته وکړو، الله تعالی به ضرور موږ ستاسو غږ اوري، زموږ او ستاسو فریاد به اوري، له هغه مشکل څخه به مې راباسي. او په دې سره الله تعالی ډېر زیات خوشحاله کېږي چې زما بنده په یو مشکل کې راګرده، زما و نورو بندگانو ته امید نه لري نو ما ته راځي. نو الله تعالی وایي زه تر مور او پلار زیات مهربانه یم، دی به له دې مشکل څخه راباسم. دوستانو جمعې په شپه یې وکړئ، خاص کر د جمعې په شپه باندې د ماښام له لمانځه وروسته بیا تر سهاره پورې په دې دوران کې چې هر وخت کوئ خو ډېر تاثیر کوي. خو که چیرې جمعه تېره سي په هره ورځ یې کوئ، په هر وخت یې کوئ هم تاثیر کوي. دوستانو دا یوه داسې وظیفه ده، راځئ دا وظیفه درښیم، ډېره اسانه ده. خو تر دې وظیفې مخکې یوه هیله درڅخه کوم، هغه دا ده که چیرې تاسو زموږ دغه چینل ته نوي راغلي یاست ضرور یې درسره سبسکرایب کړئ او خوښ یې کړئ.
ځکه چې په دې چینل کې موږ تاسو ته هر وخت وظایف راوړو د ژوندۍ په هر باب باندې او نوې واقعات له نصیحت او له فن ډکې قصې هم درته راوړو چې له هغې څخه ډېر عبرت اخیستل کېږي. نو نورو ملګرو سره ضرور هم شریک کړئ او دغه مو هېر نه شي، ځکه چې په دې کې نور ملګري هم را سره ګډ شي او په ثواب یې موږ تاسو سره شریک شو. دوستانو هغه وظیفه دا ده چې تاسو به یو ځای تصفیې پیدا کړئ، هغه که هر رنګه یو خو که د لرګي تصفیې وي هغه ډېرې خوندورې دي، پر هغه باندې ثواب هم زیات ده. چې هر رقم تصفیې هغه تصفیې چې کله تاسو پیدا کړئ له حال لمانځه وروسته، بیا خصوصا د ماښام او د ماخستن له لمانځه وروسته، بیا په دې دوران کې ځه تر سهاره پورې د جمعې په شپه. خو که جمعې شپه تېره وي سهار او ورځ بیا له لمانځه وروسته چې په اوداسه سره یاست، دا شرط به وي له لمانځه وروسته په اوداسه سره دغه تورې اول ځل خو به درود ابراهیمي ووایاست، راسئ په ګډه یې ووایئ. نن بیا مبارکه د جمعې شپه ده، ځکه چې د جمعې په شپه باندې درود ډېر بې انتها زیات ثواب لري. دوستانو که پر دې موضوع باندې تاسو ته وغږېږم، یقیني دا ډېره غټه موضوع ده. کتابونه په دې باندې ډک دي او علماو تصنیفونه کړي دي او د علماو په دې باندې ستړي سوي دي چې په درود ویلو باندې د جمعې په شپه څومره ثواب ده، خو هغه ثواب ته نه دي رسېدلي، لیکن ستړي سوي دي. راځئ دوستانو یو ځل درود شریف ووایو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دغه درود شریف په سر کې 3 واره ووایاست، بیا به 1 واره الحمدلله شریف ووایاست، هغه تسبیح به اړوئ. داسې نه چې پر هره تسبیح به 2 واره وایاست، یا بس تسبیح اړوئ وایي څوکه دا وایه. کله چې مې 3 واره درود شریف ووایي بیا مې 1 واره الحمدلله شریف وویل، هغه وروسته به دغه 4 نومان د الله تعالی ووایاست: یا الله، یا صمد، یا معید، یا رزاق. یا الله، یا صمد، یا معید، یا رزاق. دغه 4 نومان به تقریبا 160 واره ووایاست په دغه تسبیح باندې. کله چې مې دا نومان 160 واره وویل، په سر کې 3 واره درود شریف، بیا الحمدلله، بیا متصل دغه نومان د 4 نومان 160 واره، بیا په پای کې بیا 1 واره 3 واره درود شریف، بیا الحمدلله، بیا پر دې تسبیح به چوف کوي چې هر حاجت مې الله تعالی ته به پیش کوي. د رزق په باب باندې وي، د شهرت په باب باندې وي، د بندش د نظر په باب باندې وي، الله تعالی ته به دعا وکړي چې الله د دې وظایفو برکت سره ما ورڅخه خلاص کړي. خو فاته سو هغه د رشتې په باب باندې یو ځای د رشته خوښوي، هغه به داسې وکړي چې دغه وظیفه یې فرقه مکمله یې کړه، نو د هغه انسان تصویر به راواخلي پر هغه باندې به جفت کړي، او که هغه نه وي تصویر نه وي بیا دې پر اوبو باندې جفت کړي، هغه اوبه دې ور ورسوي په هغه باندې دې وچښي. که داسې هم نشي کېدلی د هغه انسان شکل دې په خپل ذهن کې راولي، کله چې دا وظیفه مکمله کړه وروسته دې پر مخ باندې ور جفت کړي، یعنې په شکل کې دې په ذهن کې دې راولي چې د شکل داسې ده، بلا دې پر جفت کړي. دوستانو ډېره بهترینه وظیفه د زنانه یې هم کولی شي، مردانه دواړو ته د موږ له طرفه اجازت ده. نو الله تعالی دې وکړي چې دغه وظیفه ستاسو خوښه سوي او تاسو عمل عمر باندې وکړي چې هر حاجت مې وي الله تعالی دې د دې وظیفې په برکت سره در حل کې مو بل دې دعا درته کوو چې الله تعالی دې در حل کې الله تعالی مو کار برابر کړه. موږ ته هم دعاګانې کوئ. نو پر خدای باندې مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.